په غزني ولایت کې د اندړو ولسوالۍ د مستوفي بازار له کابل کندهار لوی لارې سره د نښلونکي سړک جوړولو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دا پروژه به نه یوازې د خلکو د تګ راتګ ستونزې حل کړي بلکې د سیمې د اقتصادي او ټولنیز ژوند پر ښه کېدو به هم مثبت اغیز ولري. سرک بازار مستوفی الى شورای عمومی کابل قندار رسما افتتاح شد. این سرک حدود 3.2 کیلومتر طول داره که به ارزش حدود 37 میلیون افغانی از طرف وزارت فواید عامه قرارداد شده. امروز عملا کار شروع شد. انشالله کار این سرک در مدت 2.5 ماه یعنی قبل از رسیدن فصل سرما تکمیل خواهد شد و به بهرهبرداری سپرده خواهد شد. د پروژې تخنیکی مسولین ډاډ ورکوي چې د سړک جوړولو چارې به په لوړ کیفیت ترسره شي او ټول تخنیکی معیارونه به په پام کې ونیول شي. دا سړک چې دا تقریبا 3 کیلومتره او 170 متره طول لري، عرض 6 متره ده، شولډر سره یو متر شولډر لري چې جمع 8 متره کیږي او دا په اساسي ډول پخېږي. موږ په دې کې امبیکمنټ لرو، پرکاري څنګکاري لرو، پلچکي لرو او په ټوله کې چې دا کم مواد استفاده کوو دلته دې کې تقریبا حدود 100-200 کسان موږ سره دلته بوخت کیږي. ماشینریانې چې په غزني په ښار کې دا کم خلکو چې دي دا موږ سره په کار باندې بوختيږي او دا دې سره دا د کلی خلک چې کوم دلته دي د دوی تم په یو نحوه د دې پروژې نه منافع رسیږي. د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سړک له پیل شوې پروژې خوښي څرګندوي خو ټینګار کوي چې دغه جګړه ځپلې ولسوالۍ لا هم له بنسټیزو پروژو بې برخې ده او د لا ډیرو پراخو پرمختیایي کارونو اړتیا لري. په تیر کې یقینا د اندړو ولسونو یوازې شهیدان ورکړي دي، یوازې زخمیان ورکړي دي او یوازې له دربدریو سره مخ وو. نه تنها سي بیا رغونه نه ورته کېده، نه تنها سي کوم کار نه ورته کېدل، خو هغه د دې توقف تقاضا یې له هغو حکومت نه درلوده ځکه هغه بلندې مرمۍ راورولې او خلک یې شهیدانول. اوس یقینا خلک دې ته لیوال دي، غوښتنه کوي د سړکونو د باسازۍ. زه مې دلته به سیلابونه راوتو، دا لاره به تخریبېدله، د خلکو د رفت آمد لپاره یقیني زیات مشکل وو. اوس د دې سړک د جوړېدو په اساس ډېر د احساس د خوشحالۍ لرو، حتی دومره احساس د خوشحالۍ لرو چې تقریبا بیانولی نه سو. د اندړو ولسوالي د غزني له سترو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي چې د جګړو پر مهال یې ډېره ځپنه تجربه کړې ده. د دې سیمې خلک په زراعت او مالدارۍ بوخت دي خو د زیربنایي خدمتونو د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. اوس د دې سړک له پیل شوې پروژې سره د خلکو هیلهمندي زیاته شوې ده. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.